وی تاسو به اشرت رب العالمین سره په تعلق نه شي چې تاسو کې یول صفاتونه د ماشومان پیدا شي. ماشوم کې یولس کې څه صفاتونه دي؟ دي صفاتونه به توجه ماشوم کې څه صفاتونه مشته بدم شدا څه صفاتونه یولس پکې موجود دي. دا چې کله په تاسو کې پیدا شول د الله بر سره مینه راشي. کله موږ د الله تشبیه بل سره نه ورکو ځکه رب العالمین تشبیه شاسره سره باید مور نه کړی شي. فلا تضربوا لله الامثال وليس كمثله شيء. اولنې خو په دې ماشوم کې دار چې دار شاسره سره کینی او بغضونه نه ساتي او حسدونه. مؤمن سره باید شاسره سره کینی او بغضونه ساتي. دویم کې څه صفات بری ماشوم کې دار چې دا په مور پلار باندې ډېر کلک اعتماد کوي چې ارڅ دله تکلیف ورکړي به زما پلار له خبرو کوم مور له بدا وکما منګ هم په الله باندې کلک اعتماد او توکل کو چې څو مله ضرر راکړي موږ الله له دا و چې الله دې شي سره ته پوښا انسان باید دې خبره پاتې درې ماشوم کې دا عادت دار چې کله یو شی وګوري نو هغه باندې سخت الحاح او تاکید کوي چې هغه اصول کړي نه ژاړي فریاد کوي جامیش لې ها هو جوړ کړي منګ هم چې کله رب العالمین نه غوښتنه کو په کار دا چې په تاکید باندې وغواړو الله به دې باندې خوشاليږي. څلورم صفات بری ماشوم کې دا سریع او رجوع ال اب چې کله د مور سره ورانه وکي وخت بار وتختی دا مور ورته و چې بیګاله خبر راځي کنه په پلار به دی وامه نو ایستغه ماشوم د مور خواله راشي. اگر کده ویم خو لیکن دغه په دماغ کې دا خبره پر تر چې د مور د غېګ نه مال بل زیاده امن نشته. من رب العالمین معاف کوي کوم نه معاف کوي لیکن د شي عقیده به جوړو چې موږ د الله رب العزت نه بل څوک لرو نشي دغه خواله ورشو. د قسمنګ الله دی دغه خواله به موږ ورزو قسمنګ نه ګناهونه کیږي قسمنګ جرمونه کیږي د الله خواله به ورزو تسلیمي به ورکو به ورکو حتی تر دې پوري انسان چې کله دې شوی چې ربي الله ما ګناه کړی دا جبريل چې تر څو پوري د بارے کې د ملګرو لوي چې دا ګولي کوي او دا ګناهونه ورته ختم کوي د الله په امر باندې وي الله رب العزت جبريل لوي چې یا جبريل تزماره دې بنده आवाज خپل پرې ته شوی اورما دومره ورته رب العالمین خوشاليږي. پنځم صفات بری ماشوم کې دا چې څوک ور سره نعمت وکي هغه سره ډېر مینه الله رب العزت څومره نعمت موږ سره کړی دی قران را کړی دی سنت را کړی دی محمد رسول الله را کړی دی جنت برا کوي صحابه را کړی دي بدن را کړی دي اسلام را کړی دي. او شپږم صفات بری ماشوم کې دا رکه حصہ چې دا صبر نه کوي د مور نه او د پلار نه کدا د سترو زرو په دې لوخي ورته ډوډۍ برابر کوي په دې قانونونو باندې کې نه خو چې دا مور شي څنګه جدا شي ایسه دا په جړه باندې شروع کی کوم له څومره راحتونه په وجه کې حاصل شي خو چې د الله نه موږ څنګه جدا شو په کار د دقه شند الله په سوجاړو اې دې وجه نه سلف سره هم بشکره د شپې ودا کېدل نو هغه به جړل چا ورته ویل شي ولې جاړي و موږ رب العالمین نه وجود کېږي په 5 غنټې درې سلوره وم صفات بری ماشوم کې درو دار نشه صفات دي چې ماشوم د خپل کار لکار وای د خلکو د عیبونو نه دا به پروايي ستاسو نقصان به نه ګرځي د نقصان به نه ګرځي خپل کار سره کاری. ایوب سختیانی فرمایي انسان به هغه وخت کې کمال لور شيږي چې دا د خلکو په لاسونو کې کم شی دی هغه کې نظر بند نه کی او د پردي عیبونو په شونه لګيږي خپل غم تکوا. رسول الله فرمایي چې کله یو سړی د پردي عیبونو په شونه لګيږي دغه عیبونو نشي راکاره کوي ودا به د کور په دیمنس کې نشه رب العالمین بدا او شرمي. اتم صفات بری ماشوم کې داري چې کم سړی د سره احسان وکړي نو دا سره ډېر مینه ساتي. لکه په دې مجلس کې ماشوم چې د ارچه بچي ولې نه ولیکن چې سړی ورته یو مړه ورکړه تحفه ورکړه مال ورکړي بل بس د ماشوم مینه دا سره یې سره په غي کې نه دا خاله مرجه وغیرہ غاړه ورکړي دا سره ناس نو الله رب العزت موږ سره ډېر احسانونه کړی دي ډېر کیسه احسانونه چې دغه شمار نشته په کار دا چې رب العالمین سره موږ ډېر ملي زموږ دا بالکل الله په طرف باندې ورزینه. او نه هم صفات بری ماشوم کې داري ودا چې د اهتمام د سبا او د بل سبا نه کې بلکې دا وشي کوم شي تیار دي همدغه خوراک غموړي دي همدغه جامې غموړي منګم به د خپل منځ شي منځ کو چې تاسو ما خره مونږ پته نه لګي چې بل به کېږي کنه نه کېږي. لسم صفات بری ماشوم کې دا زړه ډېر نرم دي اشم معمولغه دمکی ورکا ایسه د سترګې وکړي روان شي په کار دا چې موږ د ماشومان غوړې زونه ولرو چې څنګه معمولغه کار څنګه وشي ایسه د الله خواله راشو وشړو. او یو لسم صفات بری ماشوم کې دا چې دا مور پلان نه ډېر سخیریږي موږ چې کوم غلط حرکت وکړو په کار دا چې د الله رب العزت نه ډېر سخويږي. به تاسو به اشرت رب العالمین سره په تعلق کې رانه شي چې تاسو کې یو صفاتونه د ماشومان